په پراګ ښار کې د ښار په منځ کې چلیدونکی تراموای چې د کرسمس لپاره ښایسته کړل شوی دی. دا ستاپ تاریخي چارلز برج یا پل ته نږدې موقعیت لري. د کرسمس د راتګ شپې او ورځې دي، نو خلک ځي او راځي. ښار له تماشو، نندارو، رڼاګانو او موسیقي جشنونه لري. نن به د پراګ د کوڅو د سندرغاړو او موسیقارانو له هلو ځلو ځان خبر کړو. دا پراګ کې د کرسمس شپې دي او دا غریب خلک دي چې دلته سره کنسرت ورکوي. دغه د کاغذي قوطۍ نه طبله جوړه کړې ده او خلک درګرده ورته پیسې ورکوي. د سړک په سر باندې کنسرت دی. دوی کنسرت ورکوي لایف او خلک ورته غوږ نیسي د کرسمس او دلته خلک پیسې اچوي. ښایسته موسیقي لګوي، سره غږوي او تاسو ګوره چې په ژبه یې نه پوهېږم. هم ښایسته شور یې جوړ کړی دی. موسیقي ژبه نه لري خو بیا هم خلک ورته ولاړ دي او سیل یې کوي او ځینې لارویان هم په ډېره مینه ورته ګوري. دلته په هر قدم د سندرغاړو سندرې او د موسیقارانو موسیقي اورېدل کېږي. دا د کوڅو سندرغاړي دي، په خپل تال او په خپل سر سندرې وایي، ګډېږي او د خلکو ساعت تېروي. ځینې ورته پیسې ورچوي او ځینې د لاسونو په پرقه تشویقوي. یوازې همدا ځای او همدا ټولی نه دی، که مخکې لاړ شو حتما د کوڅو نور سندرغاړي او موسیقاران هم وینو. نو راځئ چې وړاندې لاړ شو. دا هم یو بل هنرمند چې تنها ولاړ دی او باجه یې په غېږ کې ده. لږ به ورته تم شو. دا چې د خلکو روان بهیر د تماشې لپاره ودرولی شي ترې جوتېږي چې په هنر کې زور شته. نورې نندارې هم شته. راځئ راسره. خلک ورته راټول دي او دوی خپله خوشحالي کوي، خلک خوشحاله ساتي او دا دوی ته فری کنسرت یا د سړک په سر باندې کنسرت دی. دلته بل څو کسان ګوري چې اوسپنې یو بل رقم موسیقي خاصه دوی لګوي. دا هنرمندان د چارلز پل د پاسه خپل هنر وړاندې کوي. لاسونو کې خواږه شته. هنرنمایي کې یو خلک پیسې ورکوي. دلته
ګوره دا ځوان په یوازې تنها هغه دی او ښایسته موزیک لګوي. 1.5 پوست کارتون هم دلته ایښي دي د خرڅلاو لپاره. پراګ د مختلفو موزیک رنګارنګ ډول ډول موزیکونو ښار دی. نو ځای په ځای هر چیرته هنرمندان ناست وي، خپله موزیک غږوي او خلک بوخت ساتي. په دې هیله چې ساعت به مو تیر شوی وي. تر بلې ویډیو د خدای په امان.